ثم لا يموت فيها ولا يحيا حدیث کې راځي الته په مرګ هم د ګډ په شکل کې راوستل شي هغه به ذبح کړی شي اعلان به وشي مرګ ته مرګ راغی د دې نه پس نه د جنتیانو دپاره مرګ شته دی نه د جهنمیانو دپاره مرګ شته دی مرګ ته مرګ راغی لیکن د دې قیدخانې نه په مرګ سره نشي خلاصېدی دا هغه قیدخانه ده زه د هغه قیدخانې په باره کې خبره کوم د کوم په باره کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف کی حدیث موجود دے ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حدیث راوی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د دې جهنم یو مار اگر دنیا د یو بختی بخ برابر دے د دې یو لړم د دنیا د یو کچر برابر دے دا هغه جهنم دے د کم په باره کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې ور د دنیا د ور نه او یا درجه تیز دے زموستا ور 1 درجه دے 1 سینټیګریډ دے هغه 70 درجه حرارت دے دا د هغه قیدخانې خبره ده د کوم په باره کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف کی حدیث موجود ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جهنم دومره ګرم شو رب ذوالجلال ته فریاد وکړو جړای وکړه یا الله زه دومره ګرم شوم زما دیوالونو زیات ګرمایش د وجې د یو بل وخړو زمهریر یخ عذاب والا طبقې فریاد وکړو یا الله زه دومره یخ شوم زما دیوالونو د زیات یخوالي د وجې نه یو بل وخاړه الله ورته اجازت ورکړو کال کې یوه ساعته خلا د ساه واخلي دنیا کې ګرمي راشي د ساه واخلي دنیا کې یخني راشي او د یوه ساه ما تا ته پورې نه رارسېږي د یوه ساه که راورسېده دنیا به تباه شي هلاکه به شي برباده به شي د یوه ساه نور ځان ته راکینچ کې رای کوي کله چې دا ساه واخلي دکې ګرمایش راشي حرارت کې کله چې دې ساه واخلي دکې یخوالی راشي حرارت کې تاسو به کله غور نه وي کړی نور دا یو دی دا نه بدلیږي څه وجه ده دا انقلاب ولې راځي ګرمۍ کې دی دومره ګرم شي د ده تاو د ده حرارت دومره تیز شي چې بیا موږ د پکي د لاندې بیا د چت د لاندې پکي ته ګزاره نه کېږي لیکن کله ده کې دومره یخوالی راشي چې بیا موږ په ده پسې کټ ګرځو د ده په شواګانو پسې ګرځو دا ولې راځي محترمو دا هغه ساه درجه نن پوره آل ورلډ پوره دنیا دا د نور یو ساه یو حرارت دا پوره دنیا نشي برداشت کولی هغه جهنم به څنګه برداشت کړو الله دې موږ ته امان راکړي دغه جهنم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دلته به یو جهنمي قد شپېته ګزه وي یو جهنمي به په دې کې دومره وجاړي جڑا ہر ساعت لب په عذاب کی زیادت راځي کمه به نه راځي ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک هغه فرشتو ته به وایي مالک دا روغه ته به وایي تاسو الله ته وایي چې په موږ باندې مرګ راشي فیصله وشي خبره ختم شي جواب به میلاو شي مرګ نشته خبره ختم شوله بیا به فریاد وکړي یا الله عذاب د لږ وخت دپاره په موږ باندې کم کې کمې راولې کله چې دیو ته جواب نه میلاویږي زر کالو پورې به چغې ووایي بیا به فرشتو ته وایي تاسو ورته ووایي فرشتې به ورته ووایي موږ د جهنمیانو سفارش نه کوو دیو به پخپله الله ته بیا اواز وکړي الله به ورته جواب ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون ځئ کولی شئ ما سره خبرې مه کوئ دنیا کې کله تاسو اورېدلې وه دې جهنم کې یو جهنمي ته خوراک چې ورکړي زقوم ورته ویلی شي ذریع ورته ویلی شي لا یسمن ولا یغني من جوع دا خوراک نه دی لا یسمن ولا یغني من جوع دا بدن ته نشو نما نه ورکوي بدن سربی نه دا لوږه نه دفع کوي دا په طور د عذاب ورته میلاویږي کله چې دا وخوري د مرۍ ته راشي لهم فیها زفیر ولهم فیها شیء چغې به شروع کړي لکه د خره غوندې ګڼاره د خر تاسو کتلی دا چې چغې شروع کړي ابتداء د آواز تیز وي بیا سلو کېږي ورو ورو د ابتدایي حالت ته زفیر وي او د وروستني حالت ته بې شهیق وي همدغه حالت به یې د په جهنم کې کله چې دا څیزونه ونښلي چغې به شروع کړي اوبه به شي یا الله اوبه تسقا من عین عالیه لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا دلته اوبه هم نشته د څښاک څیز جهنمیانو ته نه میلاویږي چې کومې اوبه میلاویږي تسقا من عین آنیه هغه په جهنم کې یوه چینه ده چې د هغه حرارت انتهایی ګرم دی انتها باندې تیزې دي هغه به ورته فرشتې په جامونو کې پیش کړي یا روایاتو کې راځي د جهنمیانو وینې زوی به ورته په جام کې راوستلی شي هغه به ورته پیش کړي کله چې هغه وینې زوی دی ځان ته راوړي هغه جام ځان ته فرشتې ورته راوړي دیو ځان ته هغه رانږدې کړي
دومره به ګرم وي دومره تیز حرارت به وي چې دا د غوښې در مخ غوښه د پوټکې په دې باندې چې کله د حرارت راشي د دغه حرارت د وجې نه به دا ولی شي په جام کې به ښکته د حرارت د وجې نه ولی شي راوبه غورځېږي دی به دې ته هم نه ګوري اگر مرۍ تکلیف به راغستی وي د دې وجې نه جام به په خوله باندې راواړی کله چې دا وینې زوي یا د ګرمې اوبه دننه لاړې شي فقطع امعاءهم دننه دا ګوګل کلمې به کټ شي او په شرمګاه به ورنه ښکته وبهیږي الله دې مونږ ته امان راکړي